السلام علیکم. ځوانانو ته یو مهم زیری لرم. قسم درته کوم چې ډیر مهم او رښتینی زیری دی. هغه ځوانان چې د الله تعالی له ډاره محارمو ته له کتلو سترګې ټیټوي، باور وکړئ ډیر لوی او لوی اجر لري. کله چې تاسې نامحرمو ښځو ته له کتلو سترګې ټیټوئ، ستاسو د عملونو په صندوق کې نیکي ورزیاتیږي او په پایله کې هر څومره نیکي چې ورزیاتیږي په همغه اندازه تاسې ته پاکه او باعزته میرمن په نصیب کیږي. ما ترک عبد شیئا لله الا عوضه الله خیرا منه. هر بنده چې یو شی د الله تعالی لپاره پرېښودو چې ناروا وه، الله تعالی به تر هغه څو چنده ښه شی ورپه نصیب کړي. د علماو په نظر ځینې وخت یو شمېر عبادتونه تر شاعري عبادتونو وروسته د مسلمانانو لپاره لومړیتوبونه وي. مثلا د تجار لپاره لومړی عبادت او تر ټولو ښه نفلي عبادت دا دی چې صدقه ورکړي او له خلکو سره مرسته وکړي. ځوانانو تاسې ته یې وایم، په داسې زمانه کې چې فساد او جرمونه خپل اوج ته رسیدلی دي او هر تنکی ځوان موبایل او انټرنیټ ته آسان لاسرسی لري او ناوړه فلمونو یا ناروا فلمونو ته او نجونو سره ناروا اړیکو ته لاسرسی د ځوانانو لپاره تر ټولو وختونو ډیر آسانه او لاسرسی ورته ارزانه دی. په داسې وخت کې باور وکړئ تاسې لپاره تر ټولو ښه عبادت دا دی چې له محارمو سترګې پټې کړئ، له نارواو خپلې سترګې، غوږونه، لاسونه او د بدن نور غړي وساتئ. باور وکړئ که تاسې نامحرمو ښځو ته له کتلو سترګې ټیټې کړئ او له نارواو ځان وساتئ، الله تعالی ته نږدې کیږئ او مقام ورته څو چنده لوړیږي.